د پښتنو د ستر لارښود او عدم تشدد مفکر فخر افغان خان عبدالغفار خان او رهبر تحریک ولی خان تلین په شارجه کې د یوې لویې غونډې په جوړېدا سره ولمانځل شو. په غونډه کې د عوامي نشنل ګوند مشر اسفندیار ولی خان وویل چې نن هغه ورځ ده چې د لرې پښتونخوا پښتانه د یو نوم خاوندان دي او د باچا خان او ولی خان هغه ارمان چې د کوزې پښتانه باید خپل پیژندګلوي ولري هغه د هغوی لارویانو نن پوره کړ او د ټولو پښتنو ارمانونه د NWFP څخه پښتونخوا ته د نوم بدلیدا سره پوره شول. دغه ارمان چې ستا او ستا د ملګرو و ګوره دا ارمان ګوره یوازې د ولي خان او د باچا خان بابا نو دا د هغې د زرګونو لکونو ملګرو ارمان و. خپل ځان سره سوچو کې په خدای مې قسم په خپل خاندان کې او په خپل کلي کې څونه خلک په دې ارمان ګور ته لاړل. هغه کونډې به اوسه پورې مړه په دې کلو کې چې د چا خاوندانو به خپل سرونه قربان کړي د دې مقصد او د دې مرام دپاره. نن د هغې شهیدانو او د هغې مشرانو په مخ کې په فخر سره موږ ټول ودرېدي شو او ورته ویلي شو چې باباګانو د کوم مقصد او کوم مرام دپاره چې تاسو قرباني ورکړې وه، تاسو سختې تېرې کړې وې، تاسو ګولۍ خوړلې وې، نن موږ ستاسو بچي تاسو ته ولاړ وو، هغه ارمان موږ پوره کړ. په غونډه کې اسفندیار ولی خان وویل چې د پښتونخوا ولایت لپاره د برېښنا پروژې پیل کړي او په راتلونکي څو میاشتو کې به د نړیوالو کمپنیو سره قراردادونه وشي او د پښتونخوا ولایت به د برېښنا له کبله خودکفا شي. په لومړي ځل ستاسو د صوبې حکومت ته دا اختیار میلو شوی دی چې هغه په خپله د بار کمپنو سره خبرې وکړي او بجلي دې خپله پیدا کړي. تر ننه پورې د اجازت نو په جون کې انشاءالله موږ څلورو کمپنو سره خبره کړې ده، هغوی به راځي. اسفندیار خان همداراز وویل چې د پښتونخوا پښتنو سره د مور او میرې سلوک کیږي او د پښتونخوا وسایل او منابع بل چا کارولي، خو نن د پښتونخوا حکومت دا واک لري چې خپل وسایل په خپله د پښتنو لپاره وکاروي. فخر افغان خان عبدالغفار خان په تلین کې د افغانستان او د لرې پښتونخوا سیاسي مشرانو، لیکوالانو او ژورنالستانو هم ګډون درلود. باچا خان په اسیا کې د پښتنو د خپلواکۍ او د افغانانو د پرمختګ لپاره ویاړلې هلې ځلې کړي او د عدم تشدد فلسفه چې پښتانه باید نور خپلې هلې ځلې د سیاست له لارې وکړي، نه د جنګ له لارې. محمد نسیم پښتون، شمشاد تلویزیون، شارجه، امارات.